تازه خبر تورخم کې یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. تورخم کې یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه نښته کې سپکې او درنې وسلې کارول کېږي. طالبانو تر اوسه په تورخم کې له پاکستان سره د تازه نښتې په تړاو څه نه دي ویلي. روانه اونۍ په تورخم کې د دواړو غواړو ترمنځ دا درېیمه نښته ده چې په وقفه‌یي ډول رامنځته کېږي. دا نښته وروسته له هغې چې فبروري په 21مه پاکستاني لوري تورخم وتړه او د خلاصېدو په موخه یې د دواړو لوریو دوه ځلې مذاکرات ناکام شول. دغو ترینګلتیاوو ته د جمهوري نظام لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې دا د ملي ارزښتونو د دفاع جګړه نه بلکې د پاکستان او طالبانو د شرموونکو تړونونو د ماتېدو له امله رامنځته شوې ده. تازه د تورخم جګړې په اړه د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی زرنې خلیلزاد له دواړو غواړو غوښتي چې ستونزه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې خبر.